ستړي مشئ ګرانو وروڼو خویندو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه یم کامران منګل. نن تاسو ته په دې ویډیو کې د پښتو ژبې یو ډیر اړین لوست وړاندې کوم او هغه دی، لاندې یې وګورئ، نوم کړهوړون. ځینې ښایي دا اوس په مغزو کې وپوښتي چې دا کړهوړون څه شی دی. نو اندېښنه مه کوئ، دا ډېر یو اسان څیز دی او په ګډه سره به یې زده کړو. که د دې اصطلاح جوړښت ته وګورو نو له دوو برخو جوړ دی، یعنې کړ او اوړون. کړ خو تاسو پیژنئ چې په فعل ته وایي، یعنې هغه کلمه چې یوه کړنه یا یوه پیښه څرګندوي، لکه خوړل، لیدل، څښل، کول او داسې نور. او په پښتو کې کړونه ټول په لام باندې پاییږي. او اوړون څه معنا؟ اوړون یعنې له اورېدو اخیستل شوی دی، یعنې د کړ اورېدنه چې موږ ورته فعلي ګردان هم وایو. موږ په دې ویډیو کې د اوس ساده اوس مهال کړهوړون شنو. د ساده اوس مهال کړهوړون لپاره موږ د کړ اوس مهالي سټه رااخلو او دغه پورته یې وګورئ او دغه پایونه یا پایلې ورپسې تړو. زه لپاره د کړ په سټه پسې میم تړو. ته لپاره د کړ په سټه پسې اوږده یې تړو. هغه لپاره د کړ په سټه پسې څرګنده یې تړو. موږ لپاره د کړ سټه پسې واو تړو. تاسو لپاره د کړ په سټه پسې همزوالی یې تړو. او د هغوی لپاره د کړ په سټه پسې څرګنده یې تړو، لکه په هغه کې. اوس به یوه بېلګه راواخلو د رڼاوي لپاره چې تاسو پرې سم وپوهیږئ چې د دې کړهوړون ټوله موخه څه ده. راوبخلو تر ټولو ډېر کارېدونکی او اسانه کړ کول. د کول اوس مهالي سټه کاپ او واو دی. لام ترې لرې کوو، کاپ او واو پاتې کیږي. خو په هر کړ کې د هر کړ سټه معلومول داسې نه کیږي. د دې لپاره بیا څو نورې بېلګې وړاندې کومه د ویډیو په پای کې. نو اوس مهال کول رااخلو. چې کاپ او واو مو ولیکل نو د هر شخص لپاره، یعنې زه، ته، هغه او داسې نور، دغه پایونه ورپسې تړو. یعنې زه کوم، میم ورپسې تړو. ته کوې، هغه کوي، موږ کوو، تاسو کوئ او هغوی کوي. نو کله چې تاسو په دې پوه شئ چې په اوس مهال کې کړهوړون څنګه کیږي، یعنې دغه پایونه په یاد ولرئ، نو تاسو بیا همداسې نور کړونه هم په اوس مهال کې اړولی شئ. خو یوه مهمه خبره دا ده چې په پښتو کې د کړ سټه تل بدلیږي، یعنې قاعده نه لري، تل یو شان نه پاتې کیږي. زه یو څو کړونه وړاندې کومه، تاسو یې بیا د شیشې په ښی خوا کې ووینئ انشاءالله. نو دغه کړونه دغو کړونو ته وګورئ او د سټو ته یې هم وګورئ. او چې کله یې سټه معلومه وي نو بیا تاسو دغه پایونه ورپسې تړلی شئ، یعنې میم، اوږده یې، څرګنده یې، واو او همزواله یې او بیا څرګنده یې. یو کړ به راواخلو، نیول.
د نیول سټه څه ده؟ یعنی نیس، نون څرګنده یې او سین. نیس راواخلو او پایونه ورپسې تړو. زه نیسم، ته نیسې، هغه نیسي، موږ نیسو، تاسو نیسئ او هغوی نیسي. همدارنګه په دې نورو کارونو کې چې زه تاسو ته یوازې سټې وړاندې کوم او تاسو یې په خپله تمرین کړئ. نو دا وه زموږ یا زما نن لومړنی لوست د پښتو ژبې. هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او هیره مو نشي چې لاندې خپل نظرونه او لیدونه را سره شریک کړئ. نو تر بل لوست پورې مو په خدای سپارم. له پاملرنې مو نړۍ مننه. ښې چارې.